له غزني ښار څخه بیا د دې ولایت تر مکور ولسوالۍ پورې د 110 کیلومتره سړک د بیا ترمیم کار چې څه موده مخکې د ټولګټو چارو وزارت له لورې پیل شوی و لا هم جریان لري. خو د دې لویې لارې موټر چلوونکي تر ژمي مخکې د دې سړک د ترمیم د بشپړېدو غوښتنه کوي. په دې باندې موږ بیخي زیات خوښ یو چې دی جوړېږي، نو دا که یو کوښښ ورسره وشي چې تر هغو چې واوره یخ جوړېږي، واوره کېږي، نو تر دغو مخکې ته که دغه سړک جوړ شي، د بعضې پلچکونه دي، نو دا که واوره وشي نو تر هغو جوړ شوی نه وي، دا نو بیا لارې بندېږي سره. د امارت اسلامي له مشرانو دا غوښتنه ده چې دا سړک زر تر زره جوړ کړي، ځکه دا بین المللي سړک ده او تجارتي لاره ده. بارداره موټرو د متیکو موټر د اطراف موټر ډېرو باندې تګ راتګ کوي، چې زر تر زره جوړه سي. موږ ډېر خوښ یو له دې څخه. ورته مهال د غزني د ټولګټو چارو ریاست چارواکي وایي له غزني ښار تر مکور ولسوالۍ پورې د 110 کیلومتره سړک د بیا ترمیم کار یې عملاً په چټکۍ سره روان دی. هغه راسته تر اوسه پورې تقریبا چې کوم ماشینري یا کوم کار په مخکې له روان کړی یم، دا تقریبا دا به له 50 تر 60 کیلومترو په ساحه کې به دغه کار مخته تللی. دغه راز د غزني د ټولګټو چارو ریاست مشر زیاتوي چې د دې سوداګریزې لارې د ساتنې لپاره د باروړونکو موټرو د وزنونو د کنټرول او د تلې د عیارولو کار هم کیدونکی دی. د وزارت لخوا چې کومه تابعیانې وسوې ده، هغه د 2 ترازوګان د غزني ولایت دپاره چې یو د کابل کندهار په عمومي سړک له نانې راتېر سي په ساحه کې، په دې ساحه کې چې تقریبا کار یې 50% یا 60% مخته تللی ده. او دویم ترازو موږ د پکتیا په سړک باندې نصب کړی ده چې دغه چارې هم روانې دي. نو ډېر زر به انشاءالله د کنټرول دپاره دغه 2 ترازوګان زر فعاله سي او فعالیت به شروع کړي. د کابل کندهار لویه لار د هیواد یو له مهمو ترانزیټي لارو څخه ګڼل کیږي چې په ترمیم او بیا جوړېدو سره به یې د موټر چلوونکو د تګ راتګ ستونزې کمې او د